سلامونه او نیکی هیلې د ما ټولو افغانانو خویندو ورونو بچیانو د سویډن کې چې کوم واقع شوي زموږ استاسې چې په ځان قربان دي بچیان هم چې په قربان دي پاک کتاب د الله کتاب او زموږ استاسې د مسلمانانو کتاب چې ایمان هم پرې راوړی دی قرآن شریف راړي او سیزیا او د دنیا په ډېرو هیوادونو کې ولسونه راپاڅېدلي دي د سویډن په خلاف مظاهرې کوي او همداسې په افغانستان کې موږ خپل په کلکو ټوکو دا عمل درته غندو خو یو خبره کوو چې موږ او تاسې دا هېڅکله دا توقع ونه لرئ چې د سویډن هیواد یا د یوروپ چې دی دا به دغه سړی محکمه کې یا د مابس کې واچي دا کار دی نه کوي ځکه چې کوم سړی زموږ ستاسې پاک کتاب قرآن سیزي او پیغمبر علیه السلام ته توهین کوي هغه سړی د دې خلکو هیروي او تاسې وکتل چې په پاکستان کې یو څو کسانو قرآن شریف وسېزلو یا پیغمبر علیه السلام په خلاف خبرې وکړې هغه خلک په تیارو کې کېنول او دلته یې راوستو هغې خلکو ته یې ښه پناهندګي ورکړه او ښه سیکیورټي ورته ورکړه نو د دې خلکو نه خو دا توقع نه کوو خو د الله نه هم ډېر توقع شته دا امید شته چې خدای ته په غیبي غضب اخته کړي او خپل عذاب پې رب العالمین دغه کړي بل تاسې وګورئ شپېته پنځه شپېته اسلامي هیوادونه دي زه چې تاسو ته همیشه خبره کوم چې دا دنیا نه دا ټول غلامان دي او اسلامي ملکونه ټول غټ غلامان دي موږ اوس وګورو چې پنځه هیوادونه چې د قرآن نه خو موږ ته زیات شی نشته که نه غیرت وکړي او صرف دا وکړي چې د سویډن سره خپل تعلقات ختم کړي یعنې سفارتي اړیکې ورسره ختمې کړي خو دا کار دی ځکه نه کوي چې دا غلامان دي ولسونه غیرت لري الحمدلله افغانستان خو هسې حسابه افغانستان خو د دنیا د نقشې نه وتی دا خو نه څوک په رسمیت پېژني او نه په هېوادونو کې راولي خو دا کوم چې د ترکي ده یا د نور هېوادونه دي موږ او تاسې به د دې غیرت وګورو هېڅکله په دې غیرت نه کوي ولسونه به خامخا راولي او مزاحمت به کوي خو د قرآن په سر باندې دي همیشه سیاست کوي او تاسې دا ترکي نه ډېر توقع لرئ ترکي هغه هېواد دی هغه چې یو څو کاله مخکې دا د اسلامي هیوادونو کې او اولني هیوادونو کې راتلو چې د اسرائیل سره ښه اړیکې وي او رسمي یو بل په رسمیت پېژنده او تګ راتګ یو دا څو کاله کېږي چې تعلقات یې خراب شوي ترکي هغه اسلامي هیواد دی چې د 2001 کې تقریبا د 50 ملکونو د امریکایانو د اروپایانو سره افغانستان ته یو ځای راغی د نیټو سره په افغانستان باندې حملې وکړي ترکي هغه اسلامي هیواد دی چې دا اوس هم 90% شیونه چې دي دا هیوادونه اخلي نو ترکي نه د ترکي د حکومت نه یعنې تاسې په دې سیاست باندې مه غولېږئ ولس یې خامخا دغه لري هغه موږ ته معلوم دی او بل په افغانستان کې ډېرې مظاهرې وشوې ښه خبره ده موږ په مظاهرو باندې خوشحاله شو او باید ایماني وجداني انساني مسلماني دا باید راوچت شي د دې په خلاف باندې چې کوم قرآن سېزلی په سویزرلینډ کې باید د دې په خلاف باندې مظاهرې وکړي او ښه دغه خو موږ د افغانستان د خلکو نه ولسونو نه که په خوست کې دي که په ننګرهار کې دي په کندهار کې دي قرآن پاک بالکل موږ تاسې پې ایمان لرو او بالکل پې ځورېږو خو ګورئ په ښځه باندې صفا خبر کوم په ښځه باندې په افغانستان کې مکتبونه بند دي باید د دې په باره کې هم راپاڅېږي ځکه چې په قرآن کې راغلی چې علم چې دی دا او تعلیم علم زده کړه دا په ښځه او نر باندې فرض دی باید د ښځو غږ هم اوچت کوي باید په ښځو باندې چې ور په افغانستان کې په لکاو روپۍ اخیستل کېږي په سعودي او په دوبۍ کې زموږ هلکان لاړه شو او هلته پې بزنس کېږي او پلاران او دغه خلک خرڅوي ښکاره د دغې په باره کې باید تاسې راوچت شي او مظاهره وکړي چې دا ور دې بند شي دا د قرآن په خلاف باندې عمل دی سوره چې ورور یو غلط کار وکړي څوک ووري یا بدماشي وکړي د هغه په ټس کې هغه د ورور د جرم په ټس کې د خورې په سواره کې واده کېږي او بل هغه خلکو ته ورکول کېږي باید د دې په باره کې تاسې راوچت شي نو دا ښه عمل دی خو دغه شی نوان هم دغه وکړي او بل دا دی چې بېګناه انسان وجل دا څنګه دي ځکه چې په دې قرآن کې راغلي چې د یو بېګناه انسان وجل چې د ټول عالم وجل دي افغانستان کې څومره بېګناه خلک وجل کېږي او مړه کېږي نو په دې باره کې باید موږ تاسې سوچ وکړو او زه یو خبره کوم چې دا کفار هیوادونو کې به څومره قرآن شریفونه سېزل شوي زه وایم چې د اسلام او نن سبا د پاکستان میډیا ډېرې خبرې کوي چې قرآن شریف یې سېزلی زه درته فقط یو جومات ښیم په لال مسجد کې څومره قرآن شریفونه سېزل شوي په پاکستان اسلام آباد کې مشرف چې بمباري وکړه په سلهاو قرآن شریفونه سېزلي تاسې دا مولیان یا دا خلک لیدلي چې په هغې باندې راوچت شوي په باجوړ کې په مدرسه باندې بمباري وکړه څومره قرآن شریفونه څومره دغه شهیدان کړل ته نو خبره دا ده چې دا ټول سیاست کوي دغه اسلامي هیوادونه چې ځان ته وایي او دې دي که نه راني سفارتي اړیکې دې ورسره ختمې کړي بیا به اسلام او غیرت او ازادي به معلومه شي په الله سپارمه تون حالت د سویډن په هېواد